السلام علیکم ګران پښتنو ملګرو، ښه راغلاست درته وایم زموږ چینل ته. یو ځل بیا یو ښایسته غوندې ویډیو درته برابروم چې په دې کې یو اپلیکیشن تاسو ته ښایو چې د دې اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ که چیرې څومره مخکیني د یو کال مخکې عکسونه تاسو څخه ډیلیټ شوي وي یا تلیفون درنه فارمټ شوی وي، هغه عکسونه بیرته پیدا کړئ. نو د دې اپلیکیشن ویډیو پیلوو. که چا زموږ چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ، د بچن کې بیل بټن ووایئ. راځم د اپلیکیشن کوم ډیسک ډیګر په نوم کوم اپلیکیشن چې تاسو ګورئ ډیسک ډیګر په نوم پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دا په اسانه په ډیسک ډیګر اپلیکیشن کوم نوم چې ګورئ دغه نوم په اسانه ډول سره د پلی سټور څخه ډاونلوډیږي. دا به ډاونلوډ کړئ، بیا به راشئ لاندې سټارټ بیسیک فوټو سکین باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به دلته دغه سکین چې دی دا سکین شروع شي. دلته په دې برخه کې سکین شروع شو. کله چې دا سکین فایل شي نو دې ته به انتظار شئ. یو بل دا دلته سیټینګ ته راشئ او سیټینګ به ورته برابر کړئ. کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړئ او دلته به عکسونه تاسو د تمنیل سایز وټاکئ، سمال سایز کې دی وي، میډیم سایز دی وي که لارج سایز کې دی وي. دلته به د دې بایټس څو بایټس کې وي، تر 10,000 بایټس کې، او دلته به هغه عکسونو لپاره تاریخ مینیمم فایل ډیټ فوټو، یعنې کوم وخت کې په کوم وخت راهیسې عکسونه دې تا ته پیدا کړي چې هغه ته تاریخ په هغه کسې کوم تاریخ یا وخت ثبت شوی وي. مثلا د دې ورځې زه په دې خوا چې کوم عکسونه ما څخه ډیلیټ شوي دي یا د اګست میاشتې را دي په دې خوا چې کوم عکسونه له ما څخه ډیلیټ شوي دي یا ماکزیمم فایل چې غټ سایز ولري یا هغه کې هم تاسو کولی شئ خپل تاریخ تاسو د کوم تاریخ د کومې ورځې را په دې خوا ډیلیټ شوي عکسونه دې پیدا کړي. بیا به اوکې باندې کلیک وکړئ، دې ته به انتظار شئ او دلته به ټول سکین شي. بس ګورئ کوم دا سکین چې روان دی، دا سکین په ترتیب سره ټول هغه عکسونه کوم چې ډیلیټ شوي دي مخکې هغه ټول اوس دلته ریکور کېږي، ټول را پیدا کېږي. دا عکسونه را پیدا شو تر څو چې دا سکین سټاپ شوی نه وي. د لاندې برخه کې دا سکین چې سټاپ شوی نه وي تر دې خوا به په انتظار وای. نو دې ته موږ انتظار وکړو تر څو دا ټول 4341 چې کله سټاپ شي 11 فایل پیدا شوي دي، په دې کې اګنور چې دي 11,299 اګنور شوي دي. نو کله چې ټول سکین کمپلیټ شي بیا دا میسیج درکړي سکین کمپلیټ ډیسک ډیګر هاز فاوند 3983 ریکورډیبل فایلز. دا فایلونه پیدا شو. اوس په دا فایلونه څنګه ثبتوو؟ د دې ثبتولو لپاره اوس کلین اپ ته راشئ، په کلین اپ باندې کلیک وکړئ. کوم فایلونه چې غواړئ مثلا دا فایلونه یا کوم کلین کوئ، دا فایلونه تاسو ته اوس پیدا شول. ټول فایلونه پیدا شو. اوس غواړئ کوم فایلونه ستاسو په کار وي، کوم عکسونه ستاسو په کار وي، او دلته به راشئ د 3 نقطو باندې، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړ دلته سلیکټ آل ته به راشئ. سلیکټ آل باندې چې کله کلیک وکړئ ټول به انتخاب شي. بیا به دلته راشئ عکسونه تاسو کوم فایل غواړئ، دا سیو دیس فایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې سیو دیس فایل په دې باندې کلیک وکړئ دا عکسونه به ټول په موبایل کې ثبتېږي. چیرې غواړئ ان سلیکټ یې کړئ، ان سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. نو زه غواړم یوازې دا ثبت کړم، نو بیا به دلته راشئ څنګه 3 نقطې چې دي په دې به کلیک وکړئ سیو فایل باندې او دا به ټول ثبت شي. غواړم چې ډیلیټ یې کړم، یو مې نه دی په کار، کلین اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې سلیکټ شول او دا کوم چې غواړئ دا به کلین اف کړئ، ډیلیټ به ووهئ او ټول دا بیا ډیلیټ کېږي. په ترتیب سره دا ټیک مارک کوئ، نه غواړئ ډیلیټ یې کړئ. نو په دې طریقه ستاسو ټول فایلونه ریکور کېږي. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې لایک یې کړئ او شیر یې کړئ، کمنټ